القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نو اے مومنه خپلوان ته د هغه حق ورکړه او مسکین او مسافر ته د هغه حق ورکړه. دا کړن لاره د هغو خلکو لپاره ډیره غوره ده چې د الله خوښي غواړي او همغوی فلاح موندونکي دي. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. کوم سود چې تاسې ورکوي تر څو چې د خلکو په مالونو کې په ګډېدلو سره هغه زیات شي د الله په نزد د هغه نه زیاتیږي او کوم زکات چې تاسې د الله د خوښۍ ترلاسه کولو په اراده ورکوي د همغه ورکوونکي په حقیقت کې خپل مال زیاتوي. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. همدا الله دی چې تاسې پیدا کړی بیا یې تاسې ته روزي درکړه بیا به هغه تاسې ته مرګ درکړي بیا به هغه تاسې ژوندي کړي. ستاسې لانګیرل شوو شریکانو څخه کوم یو داسې شته چې له دغو چارو څخه کومه یوه هم وکړي؟ پاک دی هغه او ډېر لوړ اوچت دی له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. په وچه او لمده کې فساد برپا شوی دی د خلکو د خپلو لاسونو په عملونو سره تر څو چې په هغو باندې د هغو د ځینو عملونو خوند وڅکي ښایي چې هغوی راوګرځي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې په ځمکه کې وګرځئ وګورئ چې د مخکې تیرو شوو قومونو عاقبت څه شوی دی له هغو نه زیاتره مشرکان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون.